ستړي مشه. د خوشحال خان خټک حکایت چې دی په دې کې د میږي او د مارغه کیسه ده. د همت، حوصلې، د طاقتور په وړاندې د طاقتور په مقابل کې د ودرېدو کیسه ده. او دا کیسه ما ته ځکه رایاده شوه چې نن تاسو وینئ چې په یوکرین کې د روس د یرغل وروسته د یوکرین صدر چې دی هغه ولاړ دی او هغه دنیا نړیوال اخبارونه ښیي چې هغه همت ښایي لګیا دی د یو طاقتور هیواد په مقابل کې د وړوکي هیواد یو کمزوري صدر چې دی هغه همت ښایي. نو دا د میږي قصه چې ده د مارغه او د میږي دا خوشحال خان خټک حکایت کې کړې ده. نو زه دا قصه ټوله درته وایم اول، بیا به نو د دې نه وروستو تشریح ته چې دی زه لاړ شم کابل دا قصه واورئ چې د خوشحال خان خټک څنګه کړې ده. حکایت به درته وایم، دا حکایت دی. حکایت به درته وایم و کوښښ ته رهنمایم، خاک توده و پرته لویه، خاک توده و پرته لویه، پرې میږی اړند شه زویه، او په زره زره یې وړله، په بل ځای یې اچوله. او یو مرغه ورته ناظر و، و میږي ته گویا زر و. او ای میږیه څه روزګار کړې، خاورې چرته وړې، څه کار کړې. میږي دا ځواب اظهار کړ، و مرغه ته یې په جار کړل، چې لرم یوه دلبره، په خپل قام کې د زړه غوره. او زه په دې باندې عاشق یم، دا عذرا د زه وامق یم. او ما له دې طلب وصال کړ، دې په ما حکم د حال کړ، چې که دا خاک توده درسته، تا بل ځای وته ولوسته. ذوق به تا سره مدام کړم، په وصال به د شاد کام کړم. او زه په سیدا خدمت کړم، نه آرام نه فراعت کړم. او په زره زره وړمه، په بل ځای اچومه. او چې دا خاورې واړه یوسم، بیا به مخ د دلبر بوسم. او بیا مارغه میږي ته ووې، بېهوده په غم کې سوې، خاک توده هم راځمه، ته یې چرته وړې لیمه. ستا وجود خوار ضعیف دی، د دې کار کله حریف دی. میږي دا ووې هغه ته، هغه څوک هغه مارغه ته، چې مدام پسې مټ یم، ځکه زه په ضعیف غټ یم. او څو ژوندی په دنیا ګرځم، په دا سایې کې به غورځم. او په دا کار کې دي دوه کاره، یا وصال یا مرګ ای یاره. په دا کار کې دي دوه کاره، یا وصال یا مرګ ای یاره. او کمی کار یوړو تر سره، بر به اخورم له دلبره. او که په مټ کې ومړم لاړم، د خپل مټ په کار به ویاړم. او سعی بویه لا انسانه، چاره خدای سازوي جانا. ته په جهد کار کړه، مشقت ته ځان تیار کړه. په هر څه چې زړه مایل شي، په کوښښ هغه حاصل شي. اوس غونډه خلاصه د دې دا ده چې همت، حوصله، مشقت، ودرېدل، جدوجهد کول چې دی، دا د انسان فرض دی. نتیجه ممکن ده چې ستا په حق کې راشي، نتیجه ممکن ده ستا په حق کې را نشي، خو همت به نه بایلې. کار به کوې، که ستا ته کار ډېر زیات ګران هم دی، ډېر مشکلات هم دي، ډېر چیلنجونه هم دي. ستا په خلاف چې کوم پوځ ولاړ دی هغه طاقتور دی، ستا په خلاف چې کوم غلیم ولاړ دی هغه زورور دی، ستا په خلاف چې کوم ستا ملګری ولاړ دی هغه ډېر چالاک دی، ستا نه مخکې چې کوم تن روان دی هغه ډېر ګړندی دی. خو ته د دې په مقابل کې دا مه وایه چې دا سړی ګړندی دی نو زه نشم تللی ورسره. کوشش خپل کوه، ورپسې ځه، ممکن ده ورته ورسې. که یو سړی ډېر طاقتور دی، په پرځولو ورشه، کیدای شي راودې پرځئ، میدان مه پرېږده. غټ پیغام دا دی د حکایت د دې. نو میږی مرغه ته څه وایي؟ ورته وایي چې زما دلبره چې ده، چې عذرا ده او زه وامق یم. یعنې عذرا کوم چې د ایران، د فارس، یا ورته اوس
اوسنۍ ایران چې وایي د دې چې کوم مشهور داستان دی د څنګه چې لیلا مجنون ده یا ادب خان درخانۍ داسې د داستان دی د هغو نو هغې کې عذرا وامق ده نو وایي دا مې معشوقه ده زه یې عاشق یم دې ما ته ویلي دي چې ته یو خاوره ده د خاورې توده چې ده دا غټه توده دا لږ لږ راوړه کور جوړ کړه نو بیا کړې دا وکړو کار نو بیا به مې ښکل کړې بیا به رانه بوسه واخلې او که دا کار دې ونه کړو نو بیا ګرانه ده نو ده چې د میږي چې د خاک توده راکندله وړه وړه زرۍ ته راشو کوله وړله او بیا راتو بیا وړله بیا راتو بیا وړله بیا راتو بیا وړله نو یو مرغه ورته ناست و مرغه ورته لیمه دا ته څه کوې دا په څه کار اخته یې ده ورته بیا کیسه وکړه نو دا کیسه تاسو ته ما بیان کړله خو اوس په دې کې د مشکل الفاظ چې کوم دي هغې تشریح زه کوم په دې کې یو ټکی دی اړاند مطلب په کار اخته کېدل مصروفه کېدل مشغوله کېدل او دا په دویم شعر کې راغلی دی او خاک توده و پرته لویه نو تاسو به نن سبا اورېدلي په دې اردو یا نور میډیا کې چې تودا ګرنے سے نو خاک توده دا د خاورې ټوکړه ذره غټ غر یا کاڼې یا برخه چې ده پرته وه د میږي نه لویه نو خاک توده و پرته لویه نو دا خاک توده چې د خوشحال خان خټک دلته استعمال کړې ده بیا په دې کې بل ټکی چې تاسو ته ما وویلو د دې نه وړاندې هغه عذرا او وامق هغه د اوسني ایران یا د فارس د عشق او د معشوقې داستان دی دغه ټکی پکې راغلی دی او بیا پکې بل ټکی چې کوم راغلی دی نو هغه پکې تاسو ته ما وویلو چې صحیح مطلب کوشش کوم صحیح ټکی چې په دې کوم راغلی دی هغه دوه درې ځای کې راغلی دی صحیح بویل انسانه چارې خدای سازوي جانه یعنی د انسان کوشش پکار دی نور چارې چې دی به خدای سرته رسوي بل ټکی چې په دې کوم راغلی دی هغه لیم راغلی دی لیم په دې ځای کې دی وایي چې خاک توده هم راځمه دا مارغه چې کله میږي ته وایي خاک توده هم راځمه ته یې چېرته وړې لیمه نو لیم دلته کې د معنی ورکوي د کنجوس شم خو خوشحال خان خټک چې په دې ځای کې استعمال کړی نو شاید ورته یې ویلي دي چې تا ته ګوره او دې کار ته دې ګوره که نه بې خونده یا وړوکې غوندې شیه نو خاک توده هم راځمه ته یې چېرته وړې لیمه او په دې کې بیا چې کوم بل ځای کې یو ټکی دی هغه چې کوم باندې ما ډېر سوچ وکړو ته په جد کامه جهد کار کړه نو دا زه چې کوم دا کلام اوس وایم دا د عبدالقیوم مشواڼي چې مرتب کړی کوم کلیات دي د هغې نه وایم جد دراصل په معنی کې د تاسو به ټکی اورېدلی جد امجد نیکه اول معنی دا د عربی ټکی دی او دلته کې دی وایي ته په جد جهد کار کړه نو دی د جد او د جهد په منځ کې بیا کامه لګولې ده نو زه حیرانه شوم چې اصل کې دا ټکی جد و جهد دی جد و جهد همت کوشش او دا ټکی خوشحال خان خټک استعمال کړی دی نو دی کامه ولې ورکړې ده زه په دې لږ حیرانه یم چې د جد او جهد په منځ کې ځکه چې جد معنی نیکه دی او جهد معنی کوشش دی نو دا دلته کې لږ کنفیوژن یا ګنګستیا پیدا کوي نو زما خیال دی چې دا کامه دلته په دې کې دی ورکړې ده زه پوه نه یم ځکه چې ما بیا په دې پسې ما وایي زه ګورم د ارمغان خوشحال چې کوم دی د سید رسول رسا صاحب چې مرتب کړی دی هغه خو ما وخت پیدا نه کړو به نه کته نو یا خدای زه نه یم پوهه چې ته په جد او جهد کار کړه دا شعوري توګه دې داسې کړي دي ولې کړي دي کوم استاد نه ماته اوس هم ونه کړو خو ماته داسې ښکاري چې ته په جد او جهد کار کړه یا خو او په کار دی یا ته په جد جهد کار کړه جد و جهد چې دی دا بیا صحیح معنی ورکوي مشقت ته ځان تیار کړه په هر څیز چې زړه میل شي په کوښښ هغه حاصل شي نو میږی وایي زه په دې باندې عاشق یم دا عذرا د زه وامق یم او بیا دغه ته وایي د مارغه ته وایي چې صیبه داسې کار دی چې کله مې دا خاوره یوړله کوم چې ما معشوقي ماته ولیدي چې راوړه چې دا خاوره واړه یوسم بیا به مخ د دلبر بوسم بوسه به تې اخلم بوسم خوږ ټکی دی خوږ ټکی دی خوشحال خان خټک وایي بوسم خوشحال خان خټک وایي میږي مارغه ته ویل چې بیا به د خپلې معشوقې مخ کولاوم چې دا خبره ورته یوسم نو دا کلام مې ډېر زمانه بعد درته وویلو علت دا و چې زه لږ ناروغه وم مری مې هم خوږ وه پوزه مې هم خوږ وه اپریشن مې هم کړی وي 15-16 ورځو پورې مې کار نه رخصت وم
خو اوس مې نن رخصتو په دفتر کور کې ناست وم او دا د د یوکرین د دې دغه چې صدر چې کوم دی زیلنسکي صاحب چې دی دغه عکسونه مې کتل کلی په د ځواکونو وردي چې دا هغه په غاړه وه او کله څنګه او نړۍ ته وي چې زه ولاړ یم او د خپل وطن د خپلې خاورې دفاع کوم. دا وطن زما دی، زه د وطن یم. د دې وطن په سر خاوره قربانول چې دي، د دې وطن په خاوره سر قربانول چې دي، دا مې ارزو ده او شاید سر په قربان کړم. او د انتهایی طاقتور روس په ضد ولاړ دی. طاقتور روس چې دی هغه د دغه په مقابل کې ډیر زیات لوی دی. یعنی په دنیا کې لس طاقتور ځواکونه دي، دا وخت غټ ځواکونه طاقتور او غټ ځواکونه په دنیا کې لس دي چې په لومړي سر کې امریکا ده، دویم سر کې چین دی، په دریم کې روس دی. یعنی د دنیا دریم غټ طاقتورترین پوسټ دی، د هغې په مقابل کې انتهایی وړوکی غوندې پوسټ دی او د هغې وړوکی غوندې هیواد صدر چې دی هغه